دا تعلیم ورونه ما څو ځله ویلي په صحیح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. علما کرام دلته موجود دي، هیڅوک د دې له وجود زیات انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون له دې چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې. دلته په لسګونو په سلګونو فتواې موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد له جید علماو نه ډک ده. داسې علما دي چې د دنیا په سطح باندې جید علما دي، ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده شي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص شي. دا فکر نه وي چې احمد به ځي محمود به نه ځي، ټول به ځي. تبعیض به نه وي په دې ملک کې. که موږ غواړو چې ملي وحدت قایم کړو، باید د تعلیم دروازې د ټولو په مخ خلاص کړو، باید ټولو ته عدالت تامین کړو، باید ټولو د اقتصادي مشکلات ور حل کړو. په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې ملي وحدت تامین شي. او دا د اسلامي امارت وظیفه ده. یو له فرایضو نه دا ده چې دلته به زمینه به سایدوي او جوړوي به. زمونږ د تعلیم تربیه محترم کارکنان وزیر صاحبان په دې باندې مکلف دي. دوی دا نه ده چې دا کار وکړي. هغه ستونزې چې دوی هر وخت دلایل وایي چې موږ مشکل لرو، نن سبا بل سبا دا باید حل کړي. څومره زر چې کېدلی شي باید حل شي. په دې کې څومره وخت تېرېږي مشکلات جوړېږي. په دې کې چې څومره وخت تېرېږي زمونږ ملت له موږ نه فاصله نیسي. په همدې یوه موضوع باندې له موږ نه فاصله نیسي. موږ باید له ملت نه فاصله ونه نیسو. ملت او حکومت باید یو له بله سره چسبېدلي وي، لکه یو جسم یو بدن سره ټول وي. که هر وخت دا ملت سل په سلو کې زمونږ سو، بیا په موږ باندې د دنیا یو قدرت هم زور نه رسېږي. د همدې ملت زور و، د همدې ملت قدرت و چې موږ روسان مات کړل. د دې ملت طاقت و قدرت و چې ناټو او شوروي امریکا ماته سوله. همدا ملت چې موږ ته خپل بچیان راکولې جهاد سنګر ته. هغه یوه خبره چې هغو ټینګه کړې ده او ملت هم همدا ده، هغه د نجونو د تعلیم ده. زه په حیث د سپین ږیري تاسو ته وایم چې دا مسأله په مصلحت د دې امارت حل کړي. که دا مسأله حل نسي، 20 کاله هم دغه امارت غربي دنیا په رسمیت نه پېژني. دا مشکل د امارت دا د نجونو تعلیم حق دی. په هر لباس، په هر شرایطو، په هر شرعي حساب چې وي، هغه یې تاسې ور جوړ کړئ. خو هغوی ته د تعلیم موقع ورکړئ چې د دنیا خوله هم پټه سي او قوم هم خوشحاله سي.